یو کلیوالې جینۍ ته په محبت کې دوکه میلاو شوې ده او خپل یار ورله دغه دوکه ورکړې ده چې استعمال کړې ده، خواهشات یې ترې پوره کړي دي او بیا یې په ځای باندې پرېښې ده. دغه جینۍ نوم چې سارا دی او دغه هلک نوم چې علي دی. علي د دغه جینۍ سره محبت کوو او په خپل محبت جال کې راګیره کړې ده. سارا هم چې دغه علي سره محبت کوو، دغه سارا چې د یو وړوکي کلي سره یې تعلق ساتو. علي ورته ویلي دي چې ما سره که اوسېږي، ما سره که مینه کوې او زه تا سره واده کول غواړم، نو راشه او په ښار کې به یو ځای اوسېږو، دلته به واده وکړو. دغه جینۍ چې د علي په محبت کې خپل کور کلی پرېښی دی او علي پسې ښار ته تللې ده. هلته څو میاشتې او څو کاله دغه علي استعمالوله او ورته به یې ویل چې نن واده کوو او سبا واده کوو، نکاح تړو، خو واده او نکاح هېڅ پته نه لګېدله. او بیا داسې وخت رالی چې علي د دغه جینۍ نه بیل شو او خپل کلي ته لاړې او بیا یې میسج دې جینۍ ته وکړو چې ما نه قلار شه او زه دلته واده کومه. نو سارا چې په تپوس د دغه علي کور ته ورسېدلو، نو هلته د علي واده شروع او بلې جینۍ سره د واده په پروګرام کې ناست و، هغې سره یې نکاح تړله. سارا چې د علي نه تپوس وکړو چې ما سره دا دومره غټه دوکه ولې وکړله، نو علي ورته وویل چې ما او تا سره هسې ګپ لګو او دا خو مینه نه وه، ما خو هسې ټیم پاسې کوو. نو کتونکو دغه جینۍ سره چې دغه دوکه میلاو شوه او خپل یار ورله دوکه ورکړله، څو کاله څو میاشتې استعمال کړه او بیا یې پرېښودله. او د دې ویډیو جوړولو مقصد مې دا دی او تاسو د هغې نه خبرولو دپاره م دغه ویډیو جوړه کړله چې کوم جینکۍ په محبت کې خپل کور پرېږدي، خپل کلی پرېږدي او داسې هلکانو پسې د کوره تښتي، نو هغوی سره داسې کارونه کېږي. داسې ډېر مونږ په سترګو لیدلي دي، تاسو به هم لیدلي وئ. نو دغه کارونه نه پکار دی چې ځان وساتئ. دغه یارانې دوستانې چې کومې دي دا د فریب دي او دغه کې صرف تاوان دی، فایده پکې هېڅ نشته دی.